موږ چې کوم ستراتیژیک پلان لرو د هیواد د مختلفو ساحو په خاطر باندې په هغو باندې مو هم کار کړی چې هغه د کول انرژي برخه ده، د اوبو برخه ده او ځینې نورې برخې دي، سولر برخه ده، نوې ټکنالوژۍ دي چې په استفادې سره به زموږ او ستاسو د برېښنا داخلي تولید د پام وړ زیات شي. دغسې د توزیع په برخه کې هم الحمدلله موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. تاسو وینئ چې مختلفو ولایاتو کې مختلفو ولسوالیو ته د شبکې توزیع روانه ده، د سبسټیشنونو په ایجاد باندې کارونه روان دي او په هغو ولایاتو کې چې هلته صنعتي پارکونه شتون لري هغو ته ډېره توجه ده تر څو وکولی شو چې خپلو هیوادوالو ته او صنعتکارانو ته تجارتي اماکنو ته برېښنا ورسوو. چې د هغه له جملې څخه له کجکي څخه تر قندهاره پورې دویم سرکټ لاین 110 کیلو ولټ هغه باندې به هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې کار شروع شي چې موږ به 80 میګا واټه نوره زیاته برېښنا هم قندهار سره وصل کړو او قندهار ته به ورسوو. او همدارنګه په قندهار کې یو سبسټیشن په مشرقي قندهار کې، بل سبسټیشن په قلات کې، په مقر کې او د غزني په قرهباغ کې دغه سبسټیشنونه به هم انشاءالله ایجادیږي چې تر څو پورې موږ وکولی شو خپلو وطنوالو ته برېښنا برابره کړو او د دغو سبسټیشنونو د تنظیماتو له لارې ورته ورکړو. د لوګر ولایت صنعتي پارک ځمکه چې د صنعت لپاره ځانګړې سوې وه او یو پراخه ځمکه ده او د کابل سره په ګاونډ کې پرته ده، تر اوسه پورې هلته د برېښنا هیڅ سیستم نه و. د صنعتکارانو د مسلسلو غوښتنو په اساس الحمدلله هلته مو هم 2 پروژې ډیزاین کړې چې یو د دغه ولایت د صنعتي پارک لپاره سبسټیشن او په دویم قدم کې هلته 40 میګا واټه سولري برېښنا